سیف الرحمن سلیم یو شعر دی، فکر کوم چې یاد مې نه وي خو رایاد به یې کړم. د جومات استاز عرب دی، په مکتب کې ډیلیوال دی. د جومات استاز عرب دی، په مکتب کې ډیلیوال دی. یو استاز راته پیدا که خو پښتون راته پیدا که. موږ خو دغه د یو استاز پیدا کړی دی، ګران ملګری شهیم کاکړ، چې دلته پښتو اکیډمۍ لخوا څخه دته دنده ورسپارل سوې ده چې دی به دلته ماشومانو ته په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړه کوي. دا اوس بلکل کیسه په هغه ملګرو درېږي چې هغه په دې هم پوه دي چې دا ژبه څومره اهمیت لري او دا ژبه څه معنا لري. نو دوی باید سر له ننه څخه هر تر ما پورې کوم ماشومان لري اول دی دغه خپله مورنۍ ژبه پر زده کړي او له شهیم صاحب سره د خامخا رابطه وکړي. زما لنډه غوندې مقاله ده، ځکه ماته پته ده چې دلته سیاسي ملګري ناست دي، شاعران لیکوالان ناست دي، هغوی به مقالې راوړي وي. خو زه داسې یو لنډ یو څو خبرې کوم. اصل کې خو دا پښتو مسله داسې ده چې دا بیخي ډېرې ستونزې لري. داسې کومه ده له دې سره بقاعده یو باتور ملت غرق کېږي او غرق کم دی تر یو ځایه پورې. نو دغه حواله باندې زما یو کوچنۍ لیکنه ده، سیاست او ژبه. ملګرو، د سیاست او ژبې لیدنه موږ د ژبو نړیوالې ورځې په وخت لا ښه لیدلی سو. لیکوالان، ادبي ټولنې او قامي غورځنګونه سیاسي او قامي تحریکونه دا ورځ لمانځي. د وخت له حکومتونو حکمرانانو غواړي چې زموږ ژبه دې د نصاب عدالت دفتر ژبه شي. سوال دلته دا پیدا شي چې په دې ژبه چاپ شای شي ده چې تا ته یې نه در پرېږدي، او دا یو نړیوال یو منل سوی د قانون دی چې هر څوک به دا حق لري چې دی په خپله مورنۍ ژبه کې زده کړې وکړي. نو دې جواب د یو لیکوال ډاکټر طارق رحمان هغه یو خپل جواب ویلی دی په خپلو ارزښتناکو څېړنو کې. هغه وایي چې انګریزان چې یوه لور ته یا په پښتني سیمه کې کارکوونکو ته خپلو کارکوونکو چارواکو ته یې پښتو زده کوله، او بل خوا ته یې پښتنو سیمو کې کارکوونکو ته خپلو پښتو زده کوله، بل طرف ته یې پښتانه د زده کړې او قدرت په ډګر کې له خپلې دغې مورنۍ ژبې څخه لرې ساتل. دا هر څه خپلو سامراجي موخو ته د رسېدو په نیت کول. د دوی اندازه په کال 1938 بیا تر 88 لګېدای شي. د ننني پاکستان چې کومې لویې ژبې دي لکه پنجابي، سندي، پښتو، هغو ته دوی په یوه نظر ونه کتل. په پنجاب کې یې اردو ځکه راویسته چې دوی دا له پنجابي څخه یوه بېله ژبه نه ګڼله، بلکې د دوی په خیال دا د اردو یوه لهجه ده، دا د اردو یوه پرمختللې لهجه ده. یا به دا ووایي چې دوی اردو د پنجابي یوه پرمختللې بڼه ګڼله. په دا نو پنجابیانو ته د هغې په خپلولو کې څه ستونزه نه وه، مګر سندي یوه بېله ژبه وه، د هغې د ویونکو دپاره اردو یوه پردۍ ژبه وه، ځکه نو د هغې خپلول ورته ګران و. په دې ورته انګریزانو خپله ژبه ورکړه، خو کله چې وار پښتو ته راغلی نو دلته د علمي سیاسي معیار پر ځای په پام کې نیولو کې دوی دا وکړل چې دوی یعنی سیاسي موخې دلته لرلې انګریزانو. نو هغه سیاسي مخه ډېره ښکاره او واضح ده. دوی دا غوښتل چې که دلته پښتو ژبه موږ پښتنو ته ورکو، که نه دا ټیم تازه پاکستان جوړ سوی دی یا د جوړېدو په حال کې و.
نو دوی په ځای د دې چې موږ یې له ډیلي سره وتړو له پنجاب سره وتړو دا به له کابل سره وتړل سي له افغانستان سره به وتړل سي نو دوی راولاړ سو له دې کبله یې څخه دغه پښتو ژبه ورڅخه واخیستله دغه ټیم ته په فارسي زوال راغلی و دا فارسي ژبه دلته ورو ورو ټولېدله ځای اردو ته خالي کېدلو نو دوی په دې غرض باندې دغه کار وکړو او مشوران یې وکړي او دغه پالیسي چې کومه ده دا نن هم د پنجاب حکمرانان په مخ وړي هغه نن هم ستا دغه ژبه نه در سره مني نو ستا چې ژبه نه در سره مني ستا کلتور نه مني ستا اقتصاد نه مني ستا تهذیب نه مني ستا سیالداري نه مني ستا برابري نه مني ستا یو شی هم نه مني نو په دې حواله باندې ګواده سپینه خبره ده چې دلته چې دا ژبه له موږ اخیستل سوې ده دا په سیاسي او د دوی د سمراجي پالیسۍ په مخه دا کار سوی دی موږ نن هم له پاکستان ریاست څخه غواړو او داسې ژبه غواړو چې هغه داسې نه وي چې ژبه زموږ وي او اتلان به دوی پکې راشي موږ خپله ژبه او تر ژبې تر څنګ موږ خپل سیاسي تاریخي او هغه رښتینی تاریخ پکې غواړو نو له دې کبله که زه دا ووایم چې دا پښتو نه ده دا چې کومه نن ژوندۍ ده دا داسې نه ده ژوندۍ چې دا زموږ تعلیم یافته خلکو ژوندۍ کړې ده ولا ما ته اوس هم به دا میسج کله کله خلک هغه خوشحال بابا خو پرېږده دا خو ډېر پخوانی و هغه تورې باید چاته نه وي یاد دا د نن درویش دراني د رحمتشاه سایل یا د بل سوچا د پښتو تورې دا یې په واټساپ راولېږي د دې څه معنا ده نو دا دومره لوی جبر روان دی او پښتانه بالکل دغه ځای ته درېدلي دي که دوی دغه را روان یو نسل هم تعلیم وکړي او دا زموږ کمې میندې تعلیم وکړي نو دغه پښتو بالکل له موږ روانه ده او بله خبره دلته کله کله وځي په دا فیسبوک کې ولاړ دوی شعوران راپورته کوي او که دا هم هسې کوي هغه په فیسبوک ډېر ملګري ویلي کې چې په کابل کې پښتو خلک نه وایي فارسي وایي د کابل او افغانستان کې موږ یو توقع لرو هغه به دې لرو چې هغه یو سټیج دی هغه په تعلیمي ادارو کې هغه تر اخره دراولی وینسه تر اخره په لوړو زده کړو کې پښتو ژبه هلته ورښول کېږي نو هلته دا سباون لږ ښه رڼا ښکاره کېږي که نه هغسې نه دی لکه څنګه چې دی خو بیرته په کوزه پښتونخوا یا په محکمو پښتونخوا کې چې کوم دغه لوی جبر او تیری روان دی دا بالکل دغه کام دې ته را رسېدلی دی چې دا به را روان بل نسل دغه پښتو ژبه وبایلي دا داسې هم نه دی سهار په ریډیو کې یو باس روانو چې دا ګیلاس دی بیا دا خو موږ نه دی ایجاد کړی دا خو انګریز ایجاد کړی دی دا خو نوم راوړي ما ته خندا به دې راغله چې موږ په کور کې پټرول راوباسو اختیار یې نه لرو که موږ ګزه دا ګډ پاکستان جوړ کړو موږ نه څوک نوم اخلي نه زموږ ایجاد څوک مني ځکه یې نه مني چې موږ په حیثیت د یو غلام یو لکه دلته صاحب خورکي وویل چې موږ ته کامې مبارزه تر هغو په کار ده او کلکه په کار ده چې تر څو موږ د محکمیت ورځې او شپې تېروو په ډېره درنه